أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د تفسیر په درس کې درېیمې سورې ته رسېدلي وو، سوره آل عمران، او د دو سورې 28م آیت هم موږ ویلی و، او 28م آیت کې الله سبحانه وتعالی ویلي وو چې تاسو د مؤمنانو په ځای باندې تاسو کافران خپل ملګري مه نیسئ. مؤمنان باید د کافرانو په ځای باندې مؤمنانو په ځای باندې کافران باید خپل ملګري ونه نیسي. کې ویني 28م آیت ویلی و. په 28م آیت کې موږ ویلي وو، الله سبحانه وتعالی ویلي وو چې لا يتخذ المؤمنون، مؤمنان باید کافران د مؤمنانو په ځای باندې خپل ملګري او مددکار او نږدې دوستان ونه نیسي. ومن يفعل ذلك، او هر هغه چا چې دا کار وکړه، فليس من الله في شيء، نو الله سبحانه وتعالی هیڅ کار نه ورسره، الله سبحانه وتعالی به هیڅ ارتباط نه ورسره دغه سره، الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر دا چې د خپل ځان د ساتلو د خاطر دا کار وکړو. د ځان په خطر کې دی، د فرض مثال د فامیل ژوند په خطر کې دی، او کفار غواړي د مړ کا، یا فرض مثال حال د فامیل او د کورنۍ د کفارو په لاس کې ده، او غواړي چې مړه کا، نو دلته کړلی شي چې دی بیا کومک وکړي د خاطر چې خپل ژوند وساتي یا خپل فامیل وساتي د مرګ نه. هغه هم په شرط د دوی چې زړه کې کامل ایمان وي. دا یې موږ په ډېر درس کې ویل. ویحذرکم الله نفسه، او الله سبحانه وتعالی تاسو ډاروي د خپل ځان نه، دونه چې تاسو د الله سبحانه وتعالی نافرماني ونه کړئ. تاسو د الله تعالی نافرماني ونه کړئ، د خپل نافرمانۍ نه الله سبحانه وتعالی تاسو ډاروي. و الی الله المصیر، ځکه چې تاسو ټول الله سبحانه وتعالی طرف ته ورګرځېدونکي. نن 29م آیت دی، او په 29م آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل ای پیغمبره توویا، ان تخفو، کچیر تاسو پټ کیا، ما فی صدورکم، هر هغه شی چې تاسو په زړونو کې دي، کومې خبرې، کوم نیتونه، کوم پلانونه چې تاسو په زړونو کې لرئ، هر هغه شی چې تاسو په زړونو کې لرئ هغه پټ کړئ. او تبدوه، یا یې ښکاره کړئ، یعلمه الله، الله سبحانه وتعالی په ټولو خبر دی. یعنی الله سبحانه وتعالی ته پټ نشته، الله سبحانه وتعالی ته هیڅ شی پټ نه دی، او الله سبحانه وتعالی په ټولو شیانو باندې خبر دی. د موږ تاسو په نیتونو باندې، د موږ تاسو د زړه په خبرو باندې، ټولو باندې الله سبحانه وتعالی خبر دی. قل ان تخفوا ما في صدورکم، ورته وایي پیغمبره کوم شی چې تاسو په زړونو کې پټوئ. په تیر آیت کې موږ وویل کنه چې الله سبحانه وتعالی ویل کچېرې تاسو فرض مثال د خپل ژوند د ساتلو د خاطره، یا د خپل کورنۍ د ژوند د ساتلو د خاطره که تاسو فرض مثال د کفارو سره کومک وکئ، یعنی اما په زړه کې مو ایمان وي، نو د تاسو د زړه د حالت نه الله سبحانه وتعالی خبر دی. نو که تاسو وینئ په خپل زړه کې ایمان ولرئ، الله سبحانه وتعالی تاسو د زړه نه خبر دی. که تاسو په خپل زړه کې کفر ولرئ هم، او ظاهرا خلکو ته وښایئ چې زه مسلمان یم، خلکو ته وښایئ چې نه والله زه د تاسو سره یم، زه په اسلام کې یم، مسلمان یم، او په زړه کې مو کفر وي، په دو باندې الله سبحانه وتعالی خبر. نو د تاسو د زړه حالت الله سبحانه وتعالی ته پټ نه پاتې کیږي.
الله سبحانه وتعالی د تاسو د زړه په حالت باندې هم خبر چې تاسو په زړه کې څه لرئ، په زړه کې ایمان لرئ که کفر لرئ. دا الله سبحانه وتعالی ته معلوم دی. نو انسان کوشش وکړه چې خپل د باطن نه پاکی شروع کړه، د خپل باطن نه ایمان شروع کړه، نه چې ظاهرا انسان خپل ځان ویني هغه وښیي خلکو ته مسلمان او ډیر ښه سړی وښیي، اما په اصل کې د ده په زړه کې ایمان نه وي. ځکه چې د موږ تاسو حساب کتاب الله سبحانه وتعالی اخلي، نه خلک. نو هغه ذات چې د موږ تاسو حساب کتاب اخلي، هغه د موږ تاسو د زړونو نه حتی خبر دی چې موږ تاسو په زړونو کې چی ایمان دی که کفر دی. نو الله سبحانه وتعالی دلته وایي چې تاسو فرض مثال که د کفارو سره ملګرتیا کوي، د کفارو سره کمک کوي د مسلمانانو په مقابل کې، د مسلمانانو په مقابل کې د کفارو سره کمک کوي، نو د تاسو د زړونو نه الله سبحانه وتعالی خبر دی چې تاسو د څه شي د خاطره کوي. آیا تاسو واقعا د زړه د خلاصه د کفارو سره ملګرتیا کوي که نه د تاسو کوم د تاسو فرض مثال ژوند په خطر کې دی، یا د تاسو کورنۍ د دوی په لاس کې ده او دوی غواړي د تاسو کورنۍ مړه کا ووژني او د مجبوریت نه تاسو دا کار د دغو نه الله سبحانه وتعالی خبر دی. نو چې تاسو په زړونو کې پټ کوي یا یې ښکاره کوي، الله سبحانه وتعالی په هغو باندې خبر دی. یعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض. الله سبحانه وتعالی دا خو هیڅ شی نه دی چې تاسو په زړونو کې الله سبحانه وتعالی د تاسو د زړونو نه خبر دی. الله سبحانه وتعالی هر هغه شی چې په اسمانونو کې دی او په مځکه کې دی په دو باندې خبر دی. ويعلم ما في السماوات وما في الارض. او الله سبحانه وتعالی ښه خبر دی په هر هغه شی باندې، ما په هر هغه شی باندې، فی السماوات په اسمانونو کې، وما فی الارض او په مځکه کې. هر هغه شی چې دی، هر هغه څوک چې دی، هر هغه څوک او هر هغه شی چې په اسمانونو کې دی او په مځکه کې دی، په دو ټولو باندې الله سبحانه وتعالی خبر. نو الله سبحانه وتعالی خالق د دو هستی او د دو کائنات دی. نو هغه خالق بیا ضعیف دی چې کله د خپل مخلوق نه خبر نه وي. هغه بیا خالق نشي کېدی چې کله یو شی خلق او دای خبر نه وي. فرض مثال انسان په دنیا کې چې کله فرض مثال یو موبایل جوړوي، یو چا یو سیری موبایل جوړ کړی دی، او هغه سړی په دو موبایل ښه خبر دی چې په کوم ځای کې ما لاسپیکر ایښی، په کوم ځای کې ده او د موبایل په کوم ځای کې کوم شی دی، ښه خبر دی. چی شي نه دی بې خبره، د ټولو شیانو نه ښه خبر دی چې دغه شی چیرته ایښی. فرض مثال د کور چښتن ویلی شي چې ما فلانی شی چیرته ایښی دی په کور کې. نو الله سبحانه وتعالی حقیقی او واقعی خالق د دو کائنات دی، د دو کائنات دی چې نو الله سبحانه وتعالی د دغو کائنات واقعی او حقیقی خالق دی او رب دی. ويعلم ما في السماوات وما في الارض. ويعلم او دی الله سبحانه وتعالی خبر دی ما في السماوات په هر هغه شی باندې چې په اسمانونو کې دی، هر هغه شی او کس چې په اسمانونو کې دی، وما في الارض او هر هغه شی چې په مځکه کې دی، په دغو ټولو باندې الله سبحانه وتعالی خبر دی. الله سبحانه وتعالی د خپل مخلوق نه بې خبره نه دی. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. او الله سبحانه وتعالی په هر شی باندې قادر دی. کله چې الله سبحانه وتعالی علم لري په هر شی باندې، همداسې بیا الله سبحانه وتعالی په هر کار باندې هم قادر دی، هم علم لري او هم قادر دی. والله على كل شيء قدير. او الله سبحانه وتعالی په هر شی باندې قادر دی. په دو قادر دی چې انسان ته عذاب ورکا
په دو قادر دی چې الله سبحانه وتعالی انسان وبخي او په دو قادر دی چې الله سبحانه وتعالی یعنی الله سبحانه وتعالی په هر شي باندې قادر دی یعنی موږ د فکر ونه کو چې الله سبحانه وتعالی د موږ د زړونو نه خبر الله تعالی وی چې دا شک د موږ تاسو لري شي الله سبحانه وتعالی د دو آیات په اخر کې وی چې والله علی کل شیء قدیر او الله سبحانه وتعالی په هر شي باندې قادر دی کله چې یو انسان په یو دفتر کې کار کا او رئیس دی یو دفتر دی او کله چې هغه د خپل کارمندانو نه به خبره وي هغه ډیر ضعیف رئیس دی موږ ویو چې د خپل کارمندانو نه خبر نه دی چې کارمند چیرته دی چیرته تللی دی او کوم کار کا او څوک کارمند دی یو دونه نه دی خبر نو هغه ډیر ضعیف رئیس دی اما که یو رئیس د خپل کارمندانو نه خبر وي او د خپل کارمندانو په باره کې معلومات لري چې کوم کارمند چیرته تللی دی او څه کار کا نو دی ویایو چې دا ډیر قوي رئیس دی ویښ رئیس دی او با خبره دی د هر کارمند نه نو الله سبحانه وتعالی خالق د دو کائنات دی او د هر شي نه خبر دی او په هر کار باندې هم قادر دی والله علی کل شیء قدیر او په هر شي باندې الله سبحانه وتعالی قادر دی دیرشم آیت ته ورسېدلو چې بل صفحه کې الله سبحانه وتعالی وایي چې یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد په درشم آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې یوم تجد كل نفس یوم هغه ورځ به یوم هغه ورځ به تجد ومومي وبویني كل نفس هر انسان هر نفس و هر انسان به هغه ورځ وویني ما عملت هر هغه عمل چې کړی دی من خیر د خیر نه نیک عمل هر نیک عمل چې کړی دی دی به هغه وویني محضرا یعنی حاضر قیامت په ورځ باندې هغه ورځ قیامت ورځ ده د قیامت په ورځ باندې به الله سبحانه وتعالی هر انسان ته د عمل حاضر کو که نیک عمل دی که بد عمل دی دواړه به دته حاضر وي وما عملت من سوء او هر هغه عمل چې د کړی دی د بد نه هر هغه بد عمل چې د کړی دی دا به هم دته حاضر وي او دی به وویني تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا تود د ده په هغه ورځ به د ده ښه ویل شي او آرزو به د ده وکړه د ده آرزو به وکړه چې لو ان چې ای کاش بینها چې د ده په مابین کې و بینه او د ده په دغه او د ده بد عمل په مابین کې امدا بعیده ډیره فاصله وای کاش کې چې په هغه ورځ باندې د ده او د بد عمل په مابین کې فاصله ډیره وای دغه بد عمل د ما یعنی کاش کې کم وای کاش کې د ما نه د بد عمل لرې وای په هغه ورځ به دی بیا ده آرزو کو یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر هغه ورځ به هر انسان چې کوم نیک عمل کړی او کوم بد عمل کړی د دواړه به دی حاضر وویني او دی به آرزو د دو وکړه امید د دو وکړه چې ای کاش کې چې د ده او د ده د بد اعمالو په مابین کې ډیره فاصله وای ويحذركم الله نفسه او الله سبحانه وتعالی تاسو د خپل نافرمانی نه ډاروي تاسو د خپل ځان نه ډاروي الله سبحانه وتعالی تاسو ډاروي یعنی الله سبحانه وتعالی چې موږ تاسو ډاروي دا خاطر ډاروي چې موږ تاسو ته ګټه ورسوي
دا د الله سبحانه وتعالی خپل رحمت دی په موږ تاسو باندې چې موږ ته وایي که زه بخښونکی یم که زه غفور الرحیم یم همداسې بیا د ما عذاب هم سخت دی ان عذابی لشدید بیا د ما عذاب هم داسې سخت دی یعنی د ما نافرمانی مه کوئ زه تاسو خبروم د دو نه چې د ما نافرمانی مه کوئ او د ما خبر ومنئ او د ما امر ومنئ تر څو پورې زه په تاسو باندې رحم وکړم نو دا د خپله د الله سبحانه وتعالی رحمت دی چې موږ تاسو منع کوي او ډاروي د خپل نافرمانۍ نه والله ځکه چې وروسته پس دونه بیا راغلي دي ويحذركم الله نفسه بیا راغلي دي والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد او الله سبحانه وتعالی ډیر رحمت کوونکی رؤوف ده رعفت نقصه ده رعفت یعنی په یو چا باندې دلسوزي کړل مهرباني کړل رحم کړل ورته وی رعفت والله رؤوف بالعباد الله سبحانه وتعالی مهربانه په خپل بندگانو باندې بالعباد په بندگانو باندې یعنی د خپل رحمت دی د الله سبحانه وتعالی چې موږ تاسو ته وی چې د ما نافرمانی مه موږ تاسو ته وی چې د ما خبر ومنئ زه په تاسو ته داسې نعمتونه درکم چې نه سترګو لیدلي نه غوږونه اورېدلي او نه هم د چا د هیڅ انسان په فکر کې نه دي ورغلي داسې نعمتونه به زه تاسو ته درکم نو د ما امر ومنئ یعنی څومره مهربانه دی د ذات په موږ تاسو باندې په خپلو بندګانو باندې څومره مهربانه دی چې موږ تاسو ته یعنی هر د خیر لارې موږ ته ښودلې هر د خیر لارې موږ ته ښودلې او هر نیک عمل د موږ تاسو 10 برابره هغه کم چې حساب کو 10 برابره حساب اما د موږ تاسو ګناه یو ګناه حساب نو دا ذات مهربانه نه دی نو کله چې الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ته دومره ښه کا نو ولې موږ ښه ورسره ونه کړو ولې موږ دغه ذات چې د موږ تاسو دومره ښه کا موږ ښه ورسره ونه کړو دا واقعا دا ښه خبر ده چې یو څوک د تاسو ښه کا او موږ بد ورسره وکړو یو څوک د موږ سره ډېر ښه کا او موږ دغه خبر ونه مونو یو پلار د خپل زوی سره ډېر ښه کا اما زوی ولټي د پلار په مقابل کې دغه بې احترامي وکړه او د پلار خبر ونه مینی د پلار څومره سخت دی او دا ښه کار دی چې یو څو حتی دا ملګري چې وي دوه ملګري چې وي یو ملګری د بل ملګري سره چې ښه کا بل ملګری چې بد ورسره کا دا خو ادب نشو دا خو ښه نشول اخلاق نشو دا خو بد اخلاق شو چې یو سړی د چا سره ښه کا او دای دغه سره بد کو نو الله سبحانه وتعالی چې څومره ښه د موږ تاسو سره کړي دي او کای هر ورځ نو موږ تاسو ولټیو د الله سبحانه وتعالی سره بد وکړو دا خو بیخي یعنی عقل نه مینی دا خبر هغه انسان بد اخلاقه انسان دی چې الله سبحانه وتعالی د انسان سره دومره ښه کا او دای دومره د الله سبحانه وتعالی سره بد وکړه چې خبرې ونه وي نو الله سبحانه وتعالی په موږ تاسو باندې ډیر مهربانه دی موږ تاسو که وګورو شپه او ورځ ګناه کوو او الله سبحانه وتعالی موږ په هره ګناه دستی نه نیسي که موږ تاسو په هره ګناه دستی نیولی نو هیڅ انسان به نه پاتې کېدلی د دنیا په سر باندې ځکه چې دومره ګناه کوو هره لحظه ګناه کوو او الله سبحانه وتعالی موږ ته بیا هم وخت راکوي بیا هم مهلت راکوي بیا هم فرصت راکوي دا د الله سبحانه وتعالی رحمت دی په موږ تاسو چې په هره ګناه باندې موږ تاسو نه نیسي فرصت راکوي ځکه چې الله سبحانه وتعالی ویلي دي چې د ما رحمت د ما غضب نه مخکې شوی د ما رحمت د ما د غضب نه د ما د قهر نه مخکې دی نو الله سبحانه وتعالی ډېر مهربانه دی په خپل بندګانو باندې په شرط دی چې د بندګان هم حداقل
یو قدم د الله سبحانه وتعالی طرف ته ورواخلي. نو دوه آیتونه مو نن وویل، او د بل آیت چې دی یو دېرشم آیت د دو تفسیر لږ زیات دی، چې هغه بیا انشاءالله په بل درس کې وګورو. که په دو درس کې وګورو بیا ډیر وخت شاید ونیسي، بیا زیاتی. نو بل نور آیتونه انشاءالله بل ورځ وویو. فقط په دوو آیتونو کې موږ تاسو ولیدل چې الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو سره د هر عمل حساب و کتاب کا. هر عمل چې موږ تاسو کو، حتی که په زړه یې کو، فرض مثال په زړه کې که موږ شرک لرو، که په زړه کې کفر لرو، څوک نه دي باندې خبر. په زړه کې که حسودي لرو، کینه لرو، دښمني لرو، بغض لرو، او دا ټول شک لرو، دا ټول الله سبحانه وتعالی به د موږ تاسو سره د حساب کتاب کا. هغه داسې ضعیف ذات نه دی چې ونشي کړلی. والله على كل شيء قدير. په آخر کې الله سبحانه وتعالی وویل چې زه په هر کار باندې قادر یم. الله سبحانه وتعالی په هر شي، په هر کار باندې قادر دی. نو الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ته توفیق د نیکو اعمال راکا. الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو زړونه اصلاح او پاک کا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.